السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ شي او د صحت په جامه کې به اوسئ. ملګرو، نن مې پروجیکټ تیار کړی ده، دغه ده. زه لومړی پروجیکټ خلاصوم. مخکې له څخه چې پروجیکټ باندې خبرې وکړم لومړی یې رانوم. ښه نو دغه زموږ پروجیکټ ته راځو خلاصوو یې. ښه ملګرو، تاسې ولیدلو موږ په دې یو ښایسته انیمیشن کې د مین صفحې څخه بلې صفحې ته واړولو. دارې وارې بیا په داسې یو انیمیشن کې بلې صفحې ته واړولو. دا راځو بیا ګورو. دارې په داسې انیمیشن کې واړولو. دارې هم بیا داسې، بیا هم دا داسې انیمیشنونه. نو دغه انیمیشنونه موږ په دغه پروژه کې کارولي دي چې له دغه صفحې څخه موهم صفحې ته په یوه ښایسته انیمیشن سره اړوي. هغه داسې چې هر کاریال بند شي بیا خلاص وي، نو وار په وار انیمیشنونه بدلوي. داسې نه چې هغه یو انیمیشن ته هر وار راولي، نه بلکې وار په وار یې بدلوي. یار د یو انیمیشن که اوس مثال دغسې رایوسلو، اوس مثال بیا راځم ورته، دارې دغه ده، دارې اوس مثال بیا ورته راځو. دا انیمیشنونه وار په وار څنګه کوي؟ بدلوي وار په وار سره. نو دغه انیمیشنونه موږ پکې راخیستي دي، تقریبا ټول شمېر یې 50 دانې ده. نو راځو د مین صفحې ون کریټ برخې ته به راسئ. دا کوډ ده. لومړی دې ځای څخه وځو. لومړی به تاسو انیمیشنونه دروښي. تاسو به دغه ځای ته راسئ، دغه ځای ته، او دلته په دغه انیم فولډر کې په دغه ځای کې موږ دا انیمیشنونه ټول څنګه دي ځای کړي دي. دا انیمیشنونه به تاسو ټول دلته پکې واچوئ. نو ما ټول 50 دانې راخیستي دي او دغه یې هم نومونه دي، آیډیانې دي. نو دغه 50 سره ما دلته پکې راخیستل، دغه ځای څخه به یې راواخلئ. دې ته به کلیک وکړئ چې په هر ځای کې تاسو سره یې دغه ځای به یې راواخلئ. نو دغه ما راخیستي دي دغه ځای ته. بیا لغونه وروسته دلته راغلي یو کوډ مې لیکلی ده. ما ورته ویل دي چې دغه لینیر دغه کې چې شي دا کار اجرا شي. لینیر لیاوټ نمبر 1 دغه آی ډي ده، او دغه هم د ټولو 50 انیمیشنونو چې ده نومونه دي چې ما دلته پکې اضافه کړي دي. دا یې لیست ده چې په کوم ځای کې اضافه شوي دي. دغه آی ډي ده په آر دغه کې فولډر کې. بیا لغونه وروسته په انیم کې، بیا لغونه وروسته دغه آی ډي ده، فیډ ان آی ډي ده. بیا مثال دغه بل آی ډي ده. همداسې ما ټول 50 دانې دلته پکې راخیستي دي. نو لغونه وروسته مې دلته ثانیې ورته اختیار کړي چې درې په 3 ثانیو کې یوې صفحې څخه بلې صفحې ته واوړي. او په دغه ځای کې به تاسو صفحه ورته وټاکئ چې کومه صفحې ستاسو څنګه یي، هغې صفحې ته تاسو غواړئ واړوي دغه هغه ثانیه. دغلته به صفحې نوم ورته ولیکئ په دغه ځای کې، او په دغه ځای کې به هغه ورته ولیکئ ملګرو یوه شېبه. ښه، او له هغې څخه وروسته په دغه ځای کې به د لومړي هغه نوم ورته ولیکئ چې تاسو اول ورکاریال خلاص شي، نو اول د کوم انیمیشن ښکاره کړي په دغه ځای کې دغه انیمیشن نوم ورته ولیکئ. دغلته اول او دوم دغه پیډ ان پیډ په دغه ځای کې ورته دغه دواړه ولیکئ. او له هغه څخه وروسته مقرنه څه پکې دغه لینیر نمبر 1 آیډیانې دي، دا به دلته ورته انتخابوئ. نور هېڅ کار هم نشته، دغه ځای یوازې آیډیانې دي چې له هغه ځای به یې کاپي کوئ او دلته به یې پکې اچوئ. نور هېڅ کار هم نشته، دلته به یوازې تاسو یو شي ورسره اضافه کوئ. مثال زه غواړم بله اضافه کړم، داسې به آر ولیکئ، به ټکی به ورکړئ. بیا لغونه وروسته د دې فولډر نوم دغسې، بیا دغه لغونه وروسته د اړوند دغه چې دی آی ډي ورکړئ، هغه چې تاسو هر شی نوم یې وي. دغه چې د ایکس میل دغه اوس دغه مثال دغه بلینک ده، دغه مثال ډروپ ده، د دې هم مثال دغه بل چې دغه فیډ ان ده، دغه یې فیډ آوټ ده، د فیډ زوم ان ده. دغه آیډیانې به تاسو څنګه کړئ، چې به کاپي کړئ به یې ورکړئ. نو ملګرو، که تاسو غواړئ چې دغه زموږ دغه دغسې دي چې دي کوډونه دي، دغه ایکس میل برخې دي، تاسو غواړئ دا کاپي کړئ، نو تاسې په دغه بڼه هم کاپي کولی شئ. چې مثال داسې کاپي کړئ یا فولډر ورته جوړ کړئ چې په هغې کې واچوئ. دغسې داسې کاپي کړه، دغه د کاپي بټن ووایي. دغسې دلته یو ایکس میل ورته جوړ کړئ، هغو ته یو نوم ورکړئ. دغسې مثال زه یو نوم ورکوم دلته، اوس راځم ورته وایم چې سباون. دا سباون څه نوم سلو، راځو سباون ته ښکته راځو. دغه
نو راځئ په دغه ځای کې باید تاسو باید ګورئ یو پام وکړئ که چېرې تاسو غواړئ چې کاپي کړئ باید له دغه ځای څخه وروسته کاپي کړئ د دغه ټیک څخه وروسته باید کاپي کړئ نو دا د ما کاپي کړی له هغه څخه وروسته نو دغه هغه دی خپل ځای یې راپسې دلته به یې پکې پیسټ کړئ یوه شېبه دا پکې پیسټ کړئ. له هغه نه وروسته به په سیو بټن باندې کلیک چې ورته وکړئ دا به څنګه سي سیو به سي وبساتل سي. هغه نه وروسته مثال اوس ما دا سیو کړو دغه د سیو شو دا د وینې ستا پکې نو رابسې دا کوډ به پوره وي تاسو سره دغه کوډ وایي دغه انیمیشنونه به ډسپلین نمبر ورته اضافه کړي. مثال اوس راځم بل انیمیشن دلته ور اضافه کوم داسې آر سره ولیکئ ټکی انیم له هغه نه وروسته مثال دغه سباوون په نوم سره ما چې و دغه هغه سباوون بیا له هغه نه وروسته بس دغه ورکړئ نور هېڅ شی هم څنګه کوئ مې ورکوئ بس دغه سباوون دغې بس دا به ورکړئ آیډي هغه ایکسمیل ویسمیل چې د هغه له هغه نه وروسته مکشور کوئ. نو ښه دغه هم دا دغه ولو چې ما د 50 سره لیست دلته پکې راخیستې ده او بل تاسو بل رقم هم کافي کولی شئ. مثال دلته راسئ ریوډو دروم تاسو به دلته خپل فولډر دغه ته راسئ له هغه نه وروسته به دلته سکیچویر دا هغه اصلا بکسه پټئ دا به تاسو خلاصه کړئ داسې یو ټکي سره پټئ رابسئ دغه ځای څخه له هغه نه وروسته دلته ګوره ډاټا دغه ځای ته کله چې دلته راغلی هغه نه وروسته زما دغه پروژه ده شپږ سوه اته شمېرې اړوند دغه شماره ده دغه شماره ده دغه نو دغه شمېرې اړوند به تاسو ورسئ دلته اوس په کوم ځای کې ده فایل برخې هغه نه وروسته په دغه ځای کې ده دغه هغه نه وروسته دغه دی یو 50 چې یو دانه ما سباوون هم چې ور اضافه کړلو پوره انیمیشنونه دا ټول مثال تاسو چې هر یو زړه غواړئ د هغه ځای څخه یې کاپي کړئ او نوم یې هغلته د کوډ په شان دغه ځای کې پسې واچوئ دغلته او ښه نو دې ځای څخه به کاپي کړئ دلته به دا نوم پکې واچوئ دغسې کاپي کړئ مثال زه یې درکړم دغه ما راواخیستلو دغه لینک دا ما ځای داسې کاپي کړلو نو تاسو به بېرته راسئ خپلې پروژې ته اوس مثال ما بله پروژه کومه یوه د دې ځای څخه وزمېرئ ښه نو ما دغه پروژه ده دا د اپلیکیشن ویډیو نو رابسئ دغلته دغه شپږ سوه شماره د فایل برخې ته د هغو نه وروسته به دلته تاسو ښه یوه شېبه ریوډو درو ملګرو ښه ملګرو دلته به راسئ دغه برخه ده دغه ځای نه له هغو نه وروسته دغه انیم برخې ته به یې څنګه کړئ چې به یې اضافه کړئ د خپلې پروژې نو همداسې ملګرو تاسو به ګورئ دا اوس ما دلته ور اضافه کړلو نو امکان لري دلته هم راغلی دا پروژه ګورم دا د وینې دلته راغی ما دغه ځای کې اضافه کړلو نو دا څنګه سولو دغه پروژې ته هم یو دا رقم یې هم کاپي کولی شئ د هغو نه وروسته مثال دا کوډ کاپي کړئ دغه شیان دا کوډ کاپي کړئ دغه یې ټولو شکوالو زوئ له دغه ځای نه وروسته هغه اړوند انیمیشن هر یو چې تاسو زړه غواړئ هغه څنګه کړئ پکې واچوئ دغسې اوس مثال د ما انیمیشن دغه ده مثال دغه مثال مې درکړو دغه زما انیمیشن ده دغه اوس ما په اول دغه کې واچوم دغه دا د بلینګ اړوند دغه دا دې ځای څخه داسې راواخلئ دلته یې پکې واچوئ دغه ده نو دغلته به یې آی ډي ورلره ورکړئ خپل نوم نو ملګرو خدای تعالی دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې دغه د انیمیشنونو دغه ته دا په بلاکو کې هم شته ملګرو ښکته به راسئ خو هغلته بیا یو یو اړول کېږي په دغه ځای کې د یوه شېبه دغه دا بلاک ته خو دا بیا تاسو ټایمر سره کوئ ټایمر په ځای کې دلته به هم ماینس هغه دغه ځای کې به هم ورته انتخاب کړئ او دغلته مثال سټایل انتخاب کړئ دا فیټ سټایل یا هم دلته چې راسه دغه نور دغه زوم سټایل زوم ډون او زوم اپ دغه ټول سټایلونه هر یو چې تاسو زړه غواړئ دلته پکې واچوئ تاسو بلې صفحې ته په یو سټایل وړئ خو دلته تاسو به چې کله بلې صفحې ته اړئ نو یو وارې دا کار کوي مثال د مین صفحې څخه هم چې کله نو صفحې ته اړئ نو هر وارې چې کاریال خلاصوئ دغه یو سټایل به وي بل یې نه کوي خو دلته ما وار په وار چې کاریال ته ځې یو وارې بندوې بیا وشکوځې نو ډول ډول سټایلونه راولي نو تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ د خدای په امر خدای تعالی دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي